قرضدار پاکستان خو حکومت یې زور له ملته باسي. د پاکستاني عوامو لپاره بیخي بد خبر راغی. پاکستان تازه له IMF سره څه پریکړه کړې او څه یې ویلي. جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. پاکستان چې د پیسو زیرمې تشې شوي په پام کې لري چې په روانه میاشت کې پر خپلو خلکو د 170 میلیارډو روپیو په کچه تازه مالی وضع کړي. پاکستانی چارواکي او څارونکي وایي د پاکستان حکومت به د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مالی ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره په روانه فبروري میاشت کې له خلکو 170 میلیارډ روپۍ تازه مالی راټولې کړي. که څه هم دوی اټکل کوي چې دا نوې مالی ښایي په پاکستان کې روان انفلاسیون لا چټک کړي. اقتصاد پوهان او سیاستوال دا ویرونکي وړاندوینه وروسته له هغه کوي چې IMF د 2019 کال د یو توافق له مخې د 1.1 میلیارډ ډالرو په ارزښت پاکستان ته د 6 میلیارډ ډالره مجموعي پور د یوې جوپې ورکول په تیر ډسمبر میاشت کې وځنډول، ځکه پاکستان د IMF د شرایطو په پوره کولو کې پاتې راغی. د پیسو د نړیوال صندوق او پاکستان ترمنځ د خبرو وروستی پړاو د جمعې په ورځ پای ته ورسید. په دې خبرو کې اسلام آباد ته سپارښتنه وشوه چې د نویو مالیو په ګډون یو لړ نوي اقدامات تطبیق کړي. متقاعد اقتصاد پوه احتشام الحق اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د نویو مالیو وضع کول په دې معنا دي چې د پاکستان ډیری وګړي به چې هسې هم د انرژي او ورځنیو اړتیاو لوړو بیو ځپلي دي تر دې له سختو ورځو سره مخامخ شي. د نوموړي په وینا د نویو مالیو له وضع کولو سره به د پاکستان د انفلاسیون اوسنۍ کچه چې په سلو کې 26 ده په سلو کې 40 لوړه شي. خدای په عین حال کې وایي چې که پاکستان د IMF پور غواړي نو بله لاره نه لري. احتشام الحق ټینګار کوي چې پاکستان دې پور ته جدي اړتیا لري. له IMF سره په خبرو کې پاتې راتلل د صدر اعظم شهباز شریف د حکومت لپاره چې د پاکستان د دیوالي کېدو د مخنیوي هڅه کوي لویه ناکامي بلل کېږي. د اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د تروریستي فعالیتونو له پراخېدو وروسته پاکستان اوس تر بل هر وخت زیات د دیوالي کېدو له خطر سره مخامخ دی. د دې هیواد اقتصاد د تیر کال د دوبي له مرګونو سیلابونو وروسته چې له 1900 زیات کسان یې مړه او شاوخوا 2 میلیونه کورونه یې ویجاړ کړل سخت وځپل شو. په 13 جنوري کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ په ژنیوا کې په یوه نړیواله غونډه کې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو موسسو د پاکستان د اقتصادي رغونې لپاره د څه باندې 9 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه وکړه. خو اقتصاد پوهان او پاکستانی چارواکي وایي چې دا پیسې نقد نه بلکې د پروژو د تمویل لپاره ورکول کیږي. له هغه راهیسې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ویلي چې په مالی چارو کې د کارپوهان د پور ورکوونکو د شرایطو د پوره کولو په هدف د اضافي مالیو د وضع کولو او د برېښنا، ګاز او نورو لګښتونو په برخو کې د سبسایډي یا مالی امتیازونو د قطع کولو پر یو پلان کار کوي.